د متی نهم باب. نو عیسی په کشته کې کېناستو او پورې وته او خپل ښار ته راغی. ورلسه کسانو یو 100 سړی په کټ کې راوړو. د هغوی عقیده چې یې ولیده، نو عیسی هغه سړي ته وویل چې زویه، خاطر جمع که، ستا ګناهونه معاف شول. په دې ځینې د شرع عالمانو د ځان سره وویل چې دا یې څه کفر وغوره. عیسی په دې پوه و چې د دوی په زړه کې څه تیر شول، او ورته یې وویل چې تاسو داسې بد فکرونه ولې کوئ؟ آیا دا اسانه خبره ده چې څوک ووایي چې ګناهونه دې معاف او وبخښلی شو، او که دا ووایي چې پاسه او وګرځه؟ د دې دپاره چې ستاسو زړه ته پرېوځي چې ابن آدم ته په دنیا کې د ګناهونو د بخښنې ورکولو اختیار شته. نو هغه 100 سړي ته یې مخ راواړو او وی چې پاسه کټ ته واخله او کور ته ځه. دې سره سړی پاسېدو او کور ته لاړو. خلک په دې ننداره هیبت واغستل او بني آدمو ته په داسې اختیار ورکولو یې د خدای څخه وویله. څنګه چې عیسی له دې ځایه وړاندې تیر شو، نو عیسی متی نومې یو سړی د مسئول په څوکۍ کې ناست ولیده او هغه ته یې وویل چې ما پسې راځه. متی پاسېده او په هغه پسې روان شو. څه وخت چې عیسی د متی په کور کې ډوډۍ ته ناست و، نو ډېر مسولچیان او بدکاران د هغه د مریدانو او هغه سره ناست و. فریسیانو چې دا ولیدل، نو د هغه مریدانو ته یې وویل چې دا ستاسو استاز د مسولچیانو او بدکارانو سره یو ځای په ډوډۍ ولې کینی؟ عیسی چې دا واورېدل، نو وی ویل چې روغو خلکو ته د طبیب حاجت نه وي، خو رنځورانو ته وي. لاړ شئ او د دې خبرې په معنا ځان پوهه کوئ. ما ته د رحم حاجت دی، نه چې د قربانۍ. زه د دې دپاره نه یم راغلی چې صادقان وبلم، بلکې ګناهګاران. بیا د یحیی مریدان راغلل او دا عرض یې وکړو چې څه وجه ده چې موږ او فریسیان خروجي نیسو او ستا حواریان یې نه نیسي؟ عیسی جواب ورکړ چې تاسو چېرته جنجیان د واده د زلمي په موجودګۍ کې په جړا لیدلي دي څه؟ یو وخت به راشي چې د واده زلمی به د دوی نه بیل کړی شي، او بیا به هغه وخت دوی روژه نیسي. په زړه چوغه باندې څوک نوی پیوند نه لګوي، ځکه چې دا پیوند چوغه نور هم شلوي او نور لوی سورې پکې جوړ شي. او نه څوک نوي شراب په زړو مشکونو کې اچوي، او که نه، نو مشکونه وشلیږي او شراب تویږي او مشکونه بربادیږي، بلکې نوي شراب په نوو مشکونو کې اچول کیږي او دغه شان دواړه بچ کیږي. عیسی له دا خبرې کولې چې یو سردار راغی او په سجده ورته پریوته او وی ویل چې اوس مې لور مړه شوه، خو راشه او خپل لاس پرې کېږده او هغه به ژوندی شي. عیسی پاڅېده، ورسره روان شو او مریدان ورپسې روان شول. نو بیا یوه ښځه چې د 12 کالو راسې وینه نه بندېده، د شا د طرفه راغله او هغه یې د لمنې نه ونیولو، ځکه چې د هغې دا باور و چې که زه تش د هغه چوغې له لاس وروړم نو جوړه به شم. خو عیسی مخ ور واړو او هغه یې ولیده او ورته یې وویل زما لورې، خاطر جمع که، ستا عقیدې ته روغه کړي. او هم هغه وخت هغه روغه شوه. کله چې عیسی د سردار کور ته راغی او شپېلۍ غږونکي او شور کوونکي ډېر خلک یې ناکلاره ولیدل، نو هغه وویل چې په ډډه شئ، جینۍ مړه نه ده، هغه اوته ده. او هغوی ورپورې خندا وکړه. خو څه وخت چې ټول خلک بهر کړی شول، نو هغه کوټې ته ننوته او جینۍ یې د لاسه ونیوه او هغه پاڅېده. دا کیسه په ټول ملک کې خوره شوه. کله چې عیسی وړاندې لاړو، نو دوړه انده ورپسې شول او دا چغې یې وهلې، ای د داود زویه، په موږ رحم وکړه. او څه وخت چې هغه کور ته دننه شو، نو هغوی ورله راغلل او عیسی تپوس ترې وکړو آیا ستاسو دا یقین دی چې زه دا طاقت لرم چې تاسو څه غواړئ هغه زه کولی شم؟ هغوی ووی چې او مالکه. بیا هغه د هغوی سترګو له لاس وروړو او وی ویل چې څنګه چې ستاسو عقیده ده دغسې دې وشي. او د هغوی سترګې بینا شوې. عیسی په ټینګه هغوی ته وویل ګورئ چې څوک د دې په هکله څه وانه وري. خو هغوی چې بهر ووتل، نو په ټول ملک کې د هغه په باب کې
دا خبره خوره کا. هغوی په وتو کې چې یو سړی ساله راوستی شو چې په ژبه چاړه او پیری پې ناست و. پیری یې ترې وشړلو نو هغه خبرې وکړې. موجودو خلکو په حیرانتیا وویل چې د بني اسرائیلو په وطن کې داسې کله هم نه دي شوي. خو فریسیانو ووی چې د پیریانو د سردار په مدد د پیریان وباسي. دغه شان عیسی په ټولو کلو او ښارونو وګرځېدو او د هغوی په عبادت خانو کې یې تعلیم ورکوو او د باچاهۍ زیرې یې اورو او هر رنځ او هر کمزورتیا یې جوړوله. د هغه خلکو په لیدو یې زړه وسوځېدلو ځکه چې هغوی د بېشپونکي ګډو په شان خواره واره او پریشان وو. هغه خپلو مریدانو ته وویل چې فصل ډېر دی خو مزدوران لږ دي. د دې دپاره تاسو د فصل مالک ته سوال وکئ چې هغه د فصل ریبلو مزدوران راواستوي.